السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې ټول به ښه یئ او خوشحاله به یئ او الله تعالی دې تاسو همیشه خوشحاله ساتي. دوستانو نن دی سبق نمبر 25. سبق نمبر 25 چې دی وایي میم مشدد او نون مشدد. دا نن یوه ډېره اسانه قاعده ده. یوه قاعده ده قاعده نمبر 1. په میم مشدد او په نون مشدد کې به په هر وخت کې د یو الف په مقدار غنه کېږي، خو که د دې نه وروستو هر قسمه حرف وي. میم مشدد او نون مشدد چې دی دا کله چې دا شد په یو ټکي راشي هغه مشدد شي. نو په میم مشدد چې کله په میم باندې شد راغلی او په نون شد راغلی په قرآن مجید کې، نو هلته به موږ خامخا غنه کوو، خو که د دې نه وروستو هر قسمه حرف وي، که د دې نه اخوا ښي طرف ته یا ګس طرف ته هر قسمه حرف وي، خو موږ به خامخا غنه کوو. ګورئ څنګه، لکه ثم الینا، ثم کې به موږ غنه کوو ځکه چې میم مشدد دی، میم باندې له پاته شد راغلی. ثم الینا ان الله کې به هم غنه کوو ځکه چې نون مشدد دی، له پاسه پې شد راغلی، نو دا نون چې مشدد شوی دی. نو دا به دوستان نن سبق نمبر 25 ډېره اسانه قاعده وه، یوه قاعده وه. امید دی چې تاسو به پې پوهه شوي یئ. نو ویډیو خپل دوستانو سره ډېره شیر کړئ. ما له راکړئ اجازت. والسلام.